د فلم په شروعات کې موږ سالکان ګورو چې هغې شکلونه اچولي وي ولې چې نن د هیلووین شپه وي. هیلووین هغه شپه وي کوم کې چې خلک مکسونه اچوي او ځان یې بلاګانې جوړې کړي وي. بیا دوی پسې منډه کي او هغه مړ کوي. هغه یو بوت وي او هغې نه بلا جوړوي. دا هغه بوت وي کوم چې اکثر په پټو کې ولاړ وي او دغه مرغۍ یېروي او د کلي خلکو چې دا یوه بلا ده او هر کال دغه بوت کې یو بلا ننوځي او دغه بوت له پټو نه بهر روزي او د دې نوم سوتوت وي. او کله چې دغه بلا د پټو نه روزي دا یو کلیسا ته ځي چې دا کلیسا ته ننوځي او دلته کې ټلۍ ووایي او هر کال دغه هلکان دلته کې ولاړ وي او دا بلا دغه کلیسا نه ایساروي او کوم ځوان چې دغه بلا مړه کوي هغې ته یو انعام هم ملاویږي. نو ټول هم دغه شانتې کیسه وي او نن هم د هیلووین شپه وي. نو د پټو نه دغه سوتوت پاسي او کلیسا ته منډه وخي او ډیر هلکان په سړک باندې د دې په انتظار ولاړ وي او کله چې دی وګوري دی ورپسې شي او یو هلک په دې حمله وکړي او دغه بلا مړه کړي. د دې د خېټې نه ډېر زیات چاکلیټونه روزي او دا هلک کیني او دا ټول چاکلیټونه خوري. دا په تاسو ته مخکې په فلم کې پته لګېږي او دغه شانتې دا هلک دا انعام وګټي او بیا یو سړی دې ته ډېرې زیاتې پیسې ورکوي او یو ګاډی هم انعام کې ورکوي. د دې مور پلار هم هلته کې راغلي وي او ډېر زیات ملګري. دا هلک په خپل نوي ګاډي کې کیني او هلته نه لاړ شي. د دې هلک په فیملی کې مور او پلار او د دې ورکوټې رور ریچي وي. هغوی هم غوښتو چې دې هلک سره په چکر لاړ شي خو ریچي خپل رور ځان سره بوتلو نه انکار کوي. بیا موږ یو کال پس ټایم ګورو. بیا یو شپه موږ یو زمیندار ګورو چې هغه دا بوت تیاروي او په پټو کې راځوړندی او دغه بوت نه به د هیلووین په شپه باندې سوتوت جوړیږي او دا څنګه کیدای شي دا به اوس موږ ته په فلم کې مخکې پته لګیږي. یو ورځ ریچي چې کله خپل سکول ته روان وي دې باندې دوه هلکان حمله وکړي او دا ووایي او دغه هلکان د دې د پتلون نه هغه بیټ وکاږي او ځان سره یې وړي او کله چې د هیلووین شپه راځي دغه ټول هلکان په کورونو کې بندوي چې دا وږي شي او کله چې د هیلووین شپه راشي دا ټول هلکان د کورونو نه راخلاصوي او دوی منډه کوي او سوتوت پسې ګرځي ولې چې دوی د ټولو ورځ نه ډېر وږي وي. او هغه زمیندار له سوتوت په خېټه کې ډېر زیات چاکلیټونه ورومنډي او بیا سوتوت ژوندی شي. ریچي چې کله په کور کې اوده وي هغې ته پلار راځي او ورته وایي چې زویه ته ولې دغه مرګ لوبې ته ځان ورکوې. له هغې مور هم دې ته جاړي خو دا له چا خبره هم نه مني او خپلو ملګرو سره په یو ګاډي کې کیني او سوتوت په شکار باندې وځي. دوی هم شکلونه اچولي وي او هغه سوتوت په لاره کې د دې ګاډي سره وجنګېږي او دغه سوتوت یو د دې ملګري رانیسي او مړ کوي خو ریچي او د هغې ملګري دغه سوتوت پسې ګرځي. بیا هلته کې یو هلک راځي چې له هغې سر نیم وي او په هغې باندې دغه سوتوت حمله کړې وي. دلته کې ریچي یوازې پاتې شي او دا سوتوت ورته مخامخ راشي خو ریچي دې نه ویریږي او هغه سوتوتونه هلته کې وتښتېږي. خو دا هلته کې خپله ملګري کیلي ګوري کیلي هم راغلی وي او د دغه سوتوت شکار کوي خو دا ټول د اصولو خلاف وو ولې چې یو جینۍ کله هم د سوتوت شکار نشي کولی. ریچي ورته وایي چې موږ ته یو تومانچه پکار ده چې په کوم باندې هغه موږ مړ کړو خو د ریچي یو ورکوټی ملګری هلته نه وتښتېږي او خپل کور ته راشي خو د هغې مور او پلار دا په کور کې نه پرېږدي او ورته وایي چې لاړ شه د سوتوت شکار وکړه او انعام راوړه او زموږ زندګي هم په سکون تېره کړه او خپله هم. او بیا هغه هلک بهر ته منډه وخي خو هلته کې ورکوټی ماشوم ولاړ وي او دې ته وایي چې دا پسې سوتوت شوی دی او دا هلک کله چې سوتوت وګوري دا هغې نه هلته کې منډې وخي. دا یو تاخانې ته راځي کوم ځای کې چې پیل نه ډېر زیات هلکان پټ وي او ورته وایي چې دروازه کولاو کړه او ما هم دننه کوي خو دا هلکان دې نه پیسې غواړي خو بیا لږ ساعت پس دا هلکان فیصله کوي چې دغه دروازه ورته کولاوه کوي او دوی چې کله په خپلو کې خبرې کوي نو د هغه بلا راشي او دا هلک رونیسي او دې نه مخ کټ کړي او بیخي د چمړه اخوا کړي او هغه تاخانې ته راکوزېږي او دا نور هلکان هم مړه کوي او د دغه تاخانې نه د وینې فوارې روزي کوم ځای کې چې هغه ماشوم چغه کړي. بل خواته ریچي او کیلي د هغه پولیس کور ته راځي کوم ځای نه چې هغوی یو تومانچه پټوي او د دغه پولیس نه ګاډی هم پټ کړي او هلته نه وتښتېږي. د دغه کلي حالات ډېر خراب وي هلته کې څه هلکان راځي او په یو دوکان باندې حمله کوي او هغه سړی مړ کوي. د دغه کلي حالات ډېر زیات خراب شي ولې چې دوی په یو بل باندې حملې کوي او هغه بلا هم لیونی شوي وي او یو خلک رانیسي او مړه کوي. بیا هغه بلا ریچي ته مخامخ راشي او د دې نظر په هغه بیلټ باندې پرېوځي خو ریچي په دې باندې ډز ونه کړي خو کیلي هلته کې په دې باندې حمله وکړي او دا بیا وشکي.
ریچی او کیلی په ګاډي کې کینی او واپس خپل کور ته راځي کوم ځای کې چې د مور ناسته وي او جاړي سوتوت یو کور ته راځي او هغه کور کې اور لګي دغه کور اصل کې د ریچی او د هغې رور وي سوتوت بل څوک نه بلکې د ریچی رور وي کوم چې تیر کال یې دغه مقابله ګټلې وي کوم چې موږ په دې کیسه کې په شروع کې کتلی وو ځکه خو ریچی هغه بیلټ یې وکتو او په دې باندې ډز ونه کو اصل کې کوم مالک چې با ګټله د کلي مالک په دې ته ډېرې پیسې ورکولې او دا به په چکر باندې د کلي نه بار استولو خو د دې کلي نه خو اوسه پورې څوک بهر ته رانووتلي او دغه پولیس به په لاره کې هغه کس مړ کو او له هغې جسم به استعمالولو هغې نه به سوتوت جوړولو د ریچی پلار هغه پولیس سره ملاویږي او ورته وایي چې زه ځم او زه دا ټول حقیقت خپل زوی ته وایم خو هغه پولیس ورته دمکي ورکوي او ورته وایي که تا خپله خوله کلوکه نو موږ به تا هم مړ کړو بل خواته ریچی او کیلی یو ځای ناستي او ورته وایي چې دغه کلی پرېږده او دې نه بهر ته لاړ شه خو د ریچی په دماغ کې یوه خبره ګرځي کومه چې دې ته مور کړې وه ریچی لاړ شه او دا هر څه ختم کا کیلی ورته وایي چې موږ ته پکار چې دا سوتوت پرېږدو او کلیسا ته دې لاړ شي او دغه شانتي به دې کال دا انعام به څوک هم ونه ګټي او دا قربانۍ به هم بندي شي او ریچی بیا ځي همدغه شانتي کوي هغه پیله خپل کور سوځوي او بیا هغه کلیسا ته ځي د دې پلار پیله نه دلته ناست وي او ډېر غلی وي د هر څه حقیقتو نه پس ته هم دا خپل زوی ته څه نشي ویلی ریچی ورته وایي چې پلاره زموږ مور خپل ځان مړ کو په کم معنی چې دې پلار ډېر زیات خفه شي بل خواته سوتوت هم هلته کې راشي یعنی د ریچی رور خو شاته نه یو هلک په دې معنی غوزار کوي ټول هلکان دا هلته کې مړ کولو والا وي خو ریچی ته پته ولګي چې دا زما رور دی خو دې سره څه بله لاره نه وي او دا خپل رور هلته کې مړ کي او دغه شانتي ته دې کال انعام دا وګټي او دا په ګاډي کې کینی او دننه روان شي او د دې کلي خلکه ټول زیات خوشحاله وي ولې چې دوی ته حقیقت معلوم شوی نه وي د ریچی پلار یو ټوپک اخلي او هغه پولیس پسې ځي او هغه مړ کوي چې دا د دغه کلي نه بهر ته پرېږدي خو د دې دواړو منځ کې هلته کې جنګ شي او د ریچی پلار هلته کې بېهوشه شي ریچی په ګاډي کې ځي او کیلی خپل ګاډي کې کینی او د دغه کلي نه بهر ته ځي خو مخکې لاره بندې وي او دې پس یو پولیس ګاډی شوی وي او کیلی ته وایي چې په ګاډي کې پټه شه او ته وایي که زه په 10 منټو کې رانغلم نو په دغه ګاډي کې کښېنه او ته وتښتېږه دغه پولیس ریچی ونیسي او لاندې پټو ته یې راولي او دا هم پته وي چې ریچی ته له هر څه معلومات شته ریچی دا په خبرو کې او بیا خپله تومانچه رااخلي او دغه پولیس مړ کوي او کله چې دا مړ کوي نو ریچی فکر کوي چې اوس به هر څه صحیح شي خو شاته نه هغه زمیندار راځي او دا مړ کوي کوم زمیندار چې به دغه سوتوت به جوړولو او په یو قبر کې لړکي هلته کې ښخوي کوم چې همدې لپاره یې کنستی و د ریچی پلار هلته کې راځي کوم چې خپل زوی بچ نه کو خو کیلي ته وایي چې ته دلته نه وتښتېږه بیا موږ یو کال پس ټایم ګورو چې هغه زمیندار ریچی د قبر نه روکاږي او هغې نه سوتوت جوړوي خو د ریچی پلار راځي او دغه زمیندار مړ کوي او خپل زوی سره خبرې کوي چې زویه دغه ټول کلی والوځوه او ویې سوځوه چې نه به دغه کلی پاتې شي او نه به فیملی کې څوک راځي او خپل زوی به قربانوي موږ ریچی ګورو کوم نه چې سوتوت جوړ وي او په تیزه تیزه چغې وخي او دا اوسلو والا وي او دغه ټول کلی سوځوي که دغه فلم خوښ شوی وي نو ضرور لایک کړئ او زما چینل هم سبسکرایب کړئ